تازه او بد خبر د شپږیز لیګ په هکله. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. که چېرته تاسو د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. شپږیزه لیګ بیا هم وځنډول شو، خو ولې وځنډول شو او اصلي علت یې څه دی، ویډیو راسره تر پایه وګورئ. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لومړی پریکړه کړې وه چې شپږیزه لیګ به د اګست په میاشت کې ترسره کیږي، خو بدبختانه ترسره نه شو او ډېر وروسته شو. بیا د کرکټ بورډ ادارې پریکړه وکړه چې د شپږیزې لیګ به د سپټمبر په 15 نیټه پیلېږي، چې دلته هم پیل نه شو. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پریکړه کړې ده چې د شپږیزې لیګ به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډول شي. د کرکټ بورډ ادارې اجرایوي مشر لطف الله ستنګزی وایي د شپږیزې لیګ د ځنډېدو اصلي لامل د بودیجې کمښت دی. ټاکل شوې وه چې د شپږیزې لیګ به د سپټمبر په 15 نیټه پیلېږي، خو اوس بیا هم وروسته شو او د اکتوبر 5 نیټې ته وغځول شو. کرکټ بورډ اداره وایي د شپږیزې لیګ چمتووالی مکمل نیول شوی دی او هر څه اماده دي ترڅو د شپږیزې لیګ د ګرانو هیوادوالو لپاره په غوره او ښه کیفیت سره ترسره شي. فرهان یوسفزی زیاتوي ترڅو چې د افغانستان کرکټ تلویزیون اماده کېږي تر هغې پورې مو د شپږیزې لیګ د خپرولو حقوق ملي تلویزیون ته ورکړل. هغه وایي د کرکټ تلویزیون پر جوړېدو کار تیز روان دی، خو د شپږیزې لیګ پورې برابرېدل امکان نه لري. نو همدا وجه وه چې د شپږیزې لیګ د خپرولو حقوق مو ملي تلویزیون ته ورکړ او د شپږیزې لیګ ټول لوبې به د ملي تلویزیون پر پرده وښودل شي.